أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء سلورم پارا دریم نمبر آیت مبارک. دین مخکې آیاتونو مبارکو کې د یتیمانو متعلق ذکر وشو چې تاسو د یتیمانو مال مخورئ، د هغې په مال کې رد و بدل مکوئ چې بیکاره سیز پکې کیږدئ او اعلی سیز هغه ترېنه واخلئ، او د هغې مال خپل ځان سره په دې نیت باندې شریکول چې دا مال په څه طریقه باندې اخرمه، د دې نه هم الله پاک منع فرمایله. اوس د یتیمانو جینکو باره کې ذکر کوي چې کله به یو کس وفات شو او د هغه یتیمانې لوڼه به پاتې شوې او د دغه خاندان کس به د هغې نگران او سرپرست مقرر شو، نو که چېرې دغه جینکو ته به مال پاتې شوی و د پلار نه په میراث کې، نو د دې مال قبضه کولو دپاره به یې د هغې سره نکاح کوله، او که چېرې مال به ورسره نه و نو بیا به یې هغې سره نکاح نه کوله. دویمه خرابي دا وه چې د دغې یتیمې جینۍ به څوک تپوس کوونکی نه و، نو د هغې دپاره به یې مهر هم برای نام مقرر کړ، پوره چې څومره مهر د هغې حق و نو مهر به یې ورته هم نه ورکو، ځکه د هغې څوک تپوس کوونکی نه و. نو دا دوه ظلم او زیاتي د عربو په معاشره کې دا روانو چې یا به یې د هغې مال قبضه کوو او یا به هغې ته به برای نام مهر ورکو. نو د هغې نه الله پاک منع فرمایله چې کله تاسو د یتیمانو جینکو سره انصاف نشئ کولی، نو بیا نورې زنانه موجود دي چې هغه ستاسو دپاره حلال وي، ستاسو خوښې وي، ستاسو طبیعت او مزاج مطابق برابر وي، نو دا یتیمانو جینکو سره نکاح مه کوئ، ځکه چې په دې نکاح کې تاسو د هغې سره ظلم کوئ، د هغې مال قبضه کول غواړئ او هغې له پوره مهر هم نه ورکوئ، نو دا د هغې حق تلفي ده، لحاظه داسې مه کوئ، د دې سره بیا نکاح مه کوئ چې انصاف نشئ کولی، نو بیا د نورو زنانو سره نکاح وکړئ. او د نکاح او د بیبیانو تعداد ذکر کړی دی چې دوه بیبیانې یو کس په نکاح باندې واخلئ، درې بیبیانې یو کس په نکاح باندې واخلئ، او څلور بیبیانې یو کس په نکاح باندې واخلئ. یعنې شروع یې کړې ده د دوو بیبیانو نه، بیا درې بیبیانې، بیا څلور بیبیانې، یعنې په یو وخت باندې د یو مسلمان په نکاح کې څلور بیبیانې جمع کول دا جایز دي. د څلورو نه زیات په یو وخت باندې نشي جمع کولی. که یو بیبي وفات شوه بیا بلې سره نکاح کولی شي، هغه څلورو تعداد پوره کولی شي، یا که یوې ته طلاق ورکړل
او ترسو پورې د هغې عدت پوره شوی نه دی، نو د نکاح یو قسم تعلق د دې خاوند سره شته دی. د عدت په دوران کې بلې زنانه سره نکاح نشي کولی، چې کله د هغې عدت پوره شو بیا بلې زنانه سره نکاح کولی شي. یعنې د امت دپاره د زیات نه زیات د څلورو بیبیانو اجازت دی. او د نبی علیه السلام 11 بیبیانې وې، دوه د نبی علیه السلام په ژوند باندې وفات شوې وې، حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها. او دا باقی 9 بیبیانې د نبی علیه السلام د وفات په وخت کې دا ژوندې وې. نو دا د کثرت تعداد د بیبیانو د نبی علیه السلام دپاره دا د الله پاک د طرف نه اجازت او په دې کې حکمت دا چې نبی علیه السلام یوه بیبي داسې وه، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، چې هغه جینۍ وه، هغه مخکې نه وه واده شوې، او باقي څومره بیبیانو سره نکاح کړې ده دا ټولې کونډې بیبیانې وې، یو ځل کونډې شوې وې یا 2 ځله کونډې شوې وې. او د عربو معاشره کې د کونډو سره نکاح کول دا به خلقو ځان دپاره شرم ګڼه، د کونډو سره به چا نکاح نه کوله. دغه شان د هغې سهارا به موجود نه وه، بې آسرې به وې او در په در باندې به ګرځېدلې. نبي علیه السلام د دغې غلط رسم و رواج اصلاح وکړله، هغه غلط رسم و رواج یې ختم کو، خلقو ته تعلیم او ترغیب ورکو چې د کونډو سره نکاح په دې نیت باندې وکړي چې د هغې د سر سوری پیدا شي. دویم حکمت پکې دا چې په کور کې دننه کم دینی مسایل مخې ته راتلل، نو د هغې دپاره د بیبیانو کثرت او ډیروالی پکارو چې هغې د دین دا مسایل زده کړي چې کوم د کور سره دننه متعلق دي او هغه امت ته ورسوي. هغه مسایل، هغه د دین مسلې هغه پټې پاتې نشي، هغه ټول امت ته ښکاره شي. دا 2 حکمتونه د کثرت تعداد د بیبیانو مفسرینو په دې کې دغه دواړه خبرې لیکلي دي چې یو کونډې سره چا نکاح نه کوله، په دې وجه نکاح وکړه د ګڼو بیبیانو سره. او دویم دا چې د امت ته د دین کوم مسایل دي کور کې دننه چې هغه امت ته ښکاره شي او ورسیږي. نو د نبي علیه السلام دپاره د دغه 11 بیبیانو اجازت او بیا الله پاک حکم راولیږو چې دا کومې بیبیانې په نکاح کې دي د دې نه پس تاته د نورو بیبیانو د نکاح کولو اجازت نشته دی. بس هغه 9 بیبیانې وې تر آخر وخت پورې د نبی علیه السلام په نکاح کې وې، خو د امت دپاره 4 نه زیات اجازت نشته دی. بیا په دې 2 بیبیانو کې، په دې 3 بیبیانو کې او 4 بیبیانو کې که یو انسان عدل او انصاف نشي کولی، نو بیا په آخر کې د یوې بیبي اجازت یې کړی دی چې بیا یوه بیبي ستاسو په نکاح کې کافي ده، ځکه چې څوک د 2 بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف نه کوي، یا د 3 بیبیانو یا د 4 بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف نه کوي، نو د قیامت په ورځ به د دو نیم بدن فالج وهلی وي. دا به د قیامت د ورځې سزا وي د دپاره. نو انصاف چې څوک کولی شي نو هغه د 2 بیبیانې وکړي، 3 دې وکړي، 4 دې وکړي، او چې انصاف نشي کولی نو بیا یوه بیبي هغه د ځان دپاره کافي وګڼي، نو د دې بې انصافۍ د ګناه نه به دی بچ پاتې شي. او انصاف هغه په خوراک څښاک کې هم دی، په کپړو کې هم دی، په رهایش کې هم دی، او دا شان د شپو په تقسیم کې هم دی چې یو بیبي سره 100 شپې کوي نو هغې عمره شپې به د بلې بیبي سره هم کوي. داسې به نه کوي چې یو بیبي سره 2 شپې کوي او بلې بیبي سره 1 کوي، یا یو بیبي سره 4 شپې کوي بلې سره 2 کوي. دا انصاف نه دی، بلکې انصاف دا دی چې تقسیم د شپو به وکړي. نبی علیه السلام باندې د بیبیانو په منځ کې عدل کول دا لازم نه و، خو سره د هغې نبی علیه السلام د ټولو بیبیانو په منځ کې عدل او انصاف کړی دی او شپې یې تقسیم کړې وې. د ورځې به د ټولو بیبیانو سره ملاقات کو، خو شپه به د یو بیبي دپاره خاص وه، نو هغه بیبي سره به یې شپه کوله چې بیا د بلې بیبي نمبر به بیا به هغې سره شپه کوله. دغه شان په سفر باندې به کله تشریف به وړو نو نمبر په نمبر به بیبیانې ځان سره بوتللې په سفر کې، یا به یې د هغې په منځ کې قرآندازي کوله. او چې کله وفات کېدو نو د ټولو بیبیانو نه اجازت واخیستو، او د وفات چې کومه بیماری وه نو هغه د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره هغه بیماری شپې ورځې تېرې کړې دي.
نو چې کله انصاف نشي کولی نو بیا د یوې بیبي اجازت یې کړی دی چې یوه بیبي بیا په نکاح کې کافي وګڼي. او حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په هغې کې یو صحابي یا دوه صحابه داسې شته دی چې د هغې یوه بیبي وه، باقي د ټولو صحابو دوه بیبیانې یا درې یا څلور بیبیانې وې. صرف یو صحابي یا د دوه صحابو نومونه ذکر دي چې د هغې یوه بیبي وه، باقي ټولو دوه درې څلور. نو دا د صحابو هم سنت دی او د نبی علیه السلام سنت عمل هم دی. خو که انصاف نشي کولی نو بیا په دغه سنت دی عمل نه کوي، بیا یوه بیبي دغه سنت د ده دپاره کافي دی. اوس د یوې بیبي حقوق هم نشي ادا کولی نو بیا د وینځو اجازت یې ورته کړی دی چې وینځه په نکاح باندې واخلي، یا که دی د دې وینځې مالک دی نو بغیر د نکاح نه دغه وینځه د ده دپاره جایز ده. وینځه چاته ویلی شي چې د اسلام او د کفر په منځ کې جنگ وشي، د مسلمانانو او کافرانو په منځ کې جنگ وشي او د کافرانو نه کمې زنانه د مسلمانانو په قید کې راشي. نو د هغې دپاره مختلف احکامات دي. یو د قیدیانو تبادله ورته ویلی شي چې د کافرانو نه قیدیان مسلمانانو په قبضه کې راغلي نو ممکن ده چې د مسلمانانو کسان هم د کافرانو په قید کې راغلي، نو د قیدیانو تبادله دی وکړي او دغه زنانه یا نارینه چې د مسلمانانو په قید کې راغلي هغه د آزاد کړي او د هغې په بدله کې د خپل قیدیان را آزاد کړي. دویم حکم دا دی چې دغه قیدیانو سره د احسان وکړي او داسې دی د الله د رضا دپاره آزاد کړي. او دریم حکم دا دی چې دا قیدیان د مسلمانانو په قبضه کې څو شپې ورځې پاتې شو او دوی د هغې خرچه خوراکه انتظام کړی دی نو د هغې کافرانو نه د هغې خرچې خوراکي مناسب فدیه دی واخلي، مالی تاوان دی واخلي او هغه دی آزاد کړي. او څلورم حکم دا دی چې دا د خپل وینځي او غلامان وګرځي، چې کوم نارینه دي نو هغه به د مسلمانانو غلامان وګرځي او چې کومې زنانه دي د کافرانو نو هغه به د مسلمانانو وینځي وګرځي. نو دغه غلام او وینځه بیا اخیستل خرڅول قیمتاً هغه خرڅول په چا باندې دا د هغې مالک دپاره جایز دی چې دی دا غلام په چا باندې خرڅوي یا چاته هسې ورکوي هم دته اختیار دی. دا وینځه په چا باندې خرڅوي یا چاته فی سبیل الله ورکوي نو دا د اختیار دی. یا دا وینځې غلامان دی ازادۍ د الله په نوم باندې نو بېشکه ازادولی شي. او که دغه وینځه دا مالکو ځان سره ساتي نو د دپاره نکاح د هغې سره شرط نه دی، بغیر نکاح د دپاره جایز ده او په دې شرط باندې چې دغه وینځه کتابیه وي، یعنی یهودنه وي یا عیسایانه وي، اهل کتابو سره تعلق وي. که اهل کتابو سره تعلق نه وي نو بیا به صرف د ده وینځه وي خو د دپاره جایز نه ده. او که دغه وینځه د بل چاته په نکاح باندې ورکړه، اوس که دغه ځان دپاره وساتله بغیر نکاح نو چې د هغې نه کوم بچي پیدا کېږي نو دا به د وینځې غلامان ګرځي، هغه به آزاد نه. او که بل چاته په نکاح باندې ورکړله نو بیا د دپاره جایز نه ده. د چا چې په نکاح کې ده د هغه په نکاح کې به وي، مالک دپاره اوس جایز نه ده. او د هغې نه چې بیا کوم اولاد پیدا کېږي نو هغه به هم د دې مالکو وینځې او غلامان وي. او که دغه وینځه مسلمانه شوله نو بیا هغه وینځه نشي پاتې کېدلی، هغه به بیا آزاده وي. نو بهتر دا ده چې هغه مسلمانه کړي، هغه آزاده کړي او بیا ورسره په خپله نکاح وکړي یا بل چاته په نکاح باندې ورکړي. نو که د یوې بیبي طاقت هم ستاسو نشته دی نو بیا د وینځو سره نکاح وکړئ، یا که تاسو د هغې مالکان یې نو بغیر نکاح ستاسو دپاره هغه جایز دي. که هر څومره وینځې وي نو د هغې په منځ کې بیا عدل او انصاف کول دا ضروري نه دي. او دغه شان د وینځې دپاره د مالک د طرف نه مهر هم نه وي، که بل چاته په نکاح ورکوي هغه کس به له مهر ورکوي، او که مالک بغیر نکاح ځان دپاره پاتې کوي نو د دپاره مهر ورکول دا هم ضروري نه دي، د هغې مهر نشته دی. او دغه شانتې په هغې کې عدل او انصاف، برابري او تقسیم هغه هم په مالک باندې لازم نه دي. نو دا دوه حکمونه چې الله پاک تاسو ته راولېږل چې یوه بیبي کافي وګڼئ یا د وینځو سره نکاح وکړئ، نو دا دې دپاره چې تاسو یوې بیبي طرف ته مایله نشئ او د بې انصافۍ شکار نشئ. وان خفتم او که چرې یریږئ تاسو ای مؤمنانو الله تقسطو دا چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ
فی الیتاما په حق د یتیمانو جنکو کې چې تاسو د هغې سره نکاح کوئ چې دا مال ترې نه قبضه کې یا ورله تاسو مهر پوره نه ورکې نو دا انصاف نه دی، دا بې انصافي ده، ظلم دی تاسو سره. نو که تاسو د دې ظلم او بې انصافۍ نه یریږئ نو بیا دوی سره نکاح مه کوئ. فنکحو نو تاسو په نکاح باندې واخلئ ما هغه زنانه طاب لکم چې خوښې شي ستاسو من النساء د نورو زنانو نه چې هغه ستاسو دپاره حلالې وي او پاکې او صفا سوتره وي او ستاسو خوښې هم وي. مثنا دوه دوه و ثلاثه او درې درې و رباعه او څلور څلور. شیعګان او بل یو ډله دا خوارج ورته ویلی شي، هغې د اتلسو بیبیانو قایل دي چې اتلس بیبیانې په یو وخت کې په نکاح کې جمع کول جایز دي او هغې د دې آیت مبارک غلط ترجمه او تفسیر بیانوي. وی مثنا نه مراد دوه دوه دي نو دا څلور شوې، او ثلاثه نه مراد درې درې دي نو شپږ دا شوې، نو څلور او شپږ لس شوې، او رباع نه مراد څلور څلور دي نو اته دا شوې، نو یې ټولې اتلس بیبیانې جایز دي. او د دې معنی دا ده چې یو کس د دوه دوه بیبیانې په نکاح باندې واخلي، یو کس د درې درې بیبیانې په نکاح باندې واخلي، او یو کس د څلور څلور بیبیانې په نکاح باندې واخلي، په دې کې اختیار دی. نو دغه معنی او دغه ترجمه د اتلسو بیبیانو د جواز دا سراسر غلطه ده، دا ثابت نه ده. فإن خفتم کچرې یریږئ تاسو الله تعدلو دا چې تاسو به عدل ونه کړی شئ، انصاف به ونه کړی شئ د دې دوو بیبیانو په منځ کې، د دې دریو بیبیانو په منځ کې، د دې څلورو بیبیانو په منځ کې. فواحدتن نو بیا یوه بیبي په نکاح کې کافي وګڼئ، نو په هغې کې بیا د عدل او د انصاف مسله نه راځي، ځکه د عدل او د انصاف مسله په دوو درې او څلورو کې راځي. یو بیبي په نکاح باندې واخلئ. او ما ملکت ایمانکم او ما یا هغه وینځې ملکت چې مالکانې ګرځېدلي دي ایمانکم خلاسونه ستاسو، چې کله به وینځې راغلې په جهاد کې او د جهاد کم امیر او مشر به نو هغه به په خلاص باندې هغه وینځه د لاس نه ونیوله او هغه به په خلاص باندې بل یو مجاهد ته حواله کړه چې تو د دې مالک ګرځېدلی، نو هغه په خلاص باندې هغه وینځه واخیستله او کور ته به یې بوتلله. ځکه وي او ما ملکت ایمانکم چې ستاسو خلاصونه د هغې مالکان ګرځېدلي دي، هغه ستاسو وینځې دي، نو تاسو دپاره هغه بغیر نکاح جایز دي په دې شرط باندې چې هغه کتابیه وي، یهودنه وي یا عیسایونه وي. یهودیت مذهب سره تعلق نه، عیسایت مذهب سره تعلق نه، عام غیر مسلم وي، کافر وي، نو بیا هغه وینځه پاتې کېدی شي خو هغه د دې مالک دپاره جایز نه ده. څنګه چې د نکاح مسله ده چې اهل کتاب و زنانو سره نکاح جایز ده، اگر چې دې وخت کې فتنه فساد پکې شته دی، د انسان ایمان ته پکې خطرې، بیا چې کوم بچي پیدا کېږي د هغې تربیت مور کوي، نو مور به د یهودیت او د عیسایت تربیت کوي، هغه به د اسلام او د ایمان تربیت د هغې په رڼا کې تربیت نه کوي، نو خطره ده چې دا بچي هم بل طرف ته لاړ شي. نو بهتر دا ده چې آزادې مسلمانانې جنکۍ په کورونو کې موجود دي چې د هغې سره نکاح وکړی شي. ذالک دا حکم ادنا دا ډیر نږدې دی الله تعولو دې خبرې ته چې تاسو مایله نشئ یوې بیبي طرف ته او بې انصافي ونه کوئ، ځکه چې دوه بیبیانې نو کېدی شي چې یو انسان د یوې بیبي سره زیات محبت او یو خو د زړه محبت دی هغه غیر اختیاري څیز دی، یو بیبي سره زیات محبت کېدی شي بلې سره کم کېدی شي، خو نور به دې نه علاوه عدل او انصاف کوي، تقسیم به کوي. نو دا یو بیبي یا دا وینځي دا دې دپاره دا حکم الله پاک راولیږو چې تاسو د دغه دوو بیبیانو په منځ کې د بې انصافۍ او د ظلم د ګناه نه بچ پاتې شئ، ځکه چې یو بیبي سره محبت زیات دی نو کېدی شي چې بیا په تقسیم کې او په عدل کې هغې ته زیاته حصه ورکوي، نورو ته کمه ورکوي. وإن خفتم کچرې یریږئ تاسو الله تقسطو د دې خبرې نه چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فی الیتاما په حق د یتیمانو جنکو کې فنکحو نو تاسو نکاح وکړئ ما د هغې زنانو سره طاب لکم چې خوښې شي ستاسو من النساء د نورو زنانو نه چې هغه ستاسو دپاره په نکاح باندې اخیستل حلالې دي. مثنا دوه دوه و ثلاثه او درې درې و رباعه او څلور څلور.
یو صحابي هغه ایمان راوړو مخکې نه غیر مسلمو په نکاح کې 10 بیبیانې وي نبی علیه السلام ته خپله مسله وړاندې کړه ده چې صاحب ما ایمان راوړو خو زما په نکاح کې 10 بیبیانې دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې د یو مسلمان دپاره 4 بیبیان نه زیات اجازت نشته کومې 4 بیبیانې ستا خوښې دي هغه په نکاح کې باقي پاتې کا باقي 6 بیبیانې هغه د ځان نه جدا کا نو دې نه معلومه شوله چې څنګه د قرآن مجید حکم دی د 4 بیبیانو دغه شان د نبی علیه السلام او د صحابه سنت هم دا دي چې هغې ته د 4 بیبیانو نه د زیات باقي پاتې کولو اجازت نه دی کړی فإن خفتم کچری یریږئ تاسو الله تعدلو دا چې تاسو به انصاف ونه کړی شئ فواحدتن نو بیا یوه بیبي په نکاح کې هغه ځان دپاره کافي وګڼئ او ما ملکت ایمانکم یا هغه وینځي چې مالکان یې ګرځېدلي دي ښي لاسونه ستاسو نو هغه وینځي هغې په نکاح باندې واخلئ یا که تاسو یې مالکان یې نو بغیر د نکاح ستاسو دپاره جایز دي ذلک ادنا دا خبره ډیره نږدې ده او قریبه ده الله تعولو دا چې تاسو مایله نشئ یوې بیبي طرف ته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.